په روژه کې ټولې جګړې، فساد او ټوله ابلیسي او غلط کارونه باید چې هر سړی پرېږدي. دا موږ ته چې دی یو ګولډن چانس دی او یو ښه موقع ده. ټولې نشې تماشې کمې برایانې چې یو عام مسلمان، یو عام پښتون په عام ژوند کې، په عادي ژوند کې کولې، باید چې د دې څخه موږ لاس واخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن به موږ د روزې په حواله باندې مجلس کوو چې په روزه کې زموږ معمول باید چې څه وي او پښتانه څه کوي، او زموږ چې کوم مشران د موږ سره په روزه کې به په تیرو روزو کې یا په پخواني وختو کې د موږ سره ناستو، نو په دسترخوان باندې به کوم ماحول ولو. راسئ چې پر دا باندې مجلس وکړو. زه یم نقیب الله اکلزی. دا د زما یوټیوب چینل. دلته موږ د پښتنو پر رویو، اقدار، ویلیوز، روایات باندې دلته موږ مجلس کوو. ذهني تبدیلی، نفسیاتي تبدیلی چې دی، پر دا باندې موږ مجلس کوو. دلته تاسو دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. هر ماخستن به پر دا یوټیوب چینل باندې به موږ په پښتون وطن کې پر ګریلو خاندانی ټولنیز ژوند باندې به موږ مجلس کوو. نو تاسو ما چینل سبسکرایب کړئ. اول خو ټولو مسلمانانو ته که په هیواد کې د لیدي او که په خارج کې دی ودې ته ښه راغلاست وایي او روزې ته ښه راغلاست وایي. مرحبا یا شهر رمضان مرحبا. نه ټولو مسلمانانو ته د روزې دغه مقدس او د رحمت او د نعمتونو او د دوزخ څخه د خلاصون مبارک میاشت دی. و تاسو ټول ته تبریکي وایو. ستاسو د مبارک سي. الله دې وکړي چې دغه د روزې میاشته زموږ په رویو کې د تبدیلی او د بدلون سبب جوړ سي. دوستانو د روزې په حواله باندې دا ووایم چې دا خالي، لکه علما چې تاسو ته وایي، دا خالي د خولې د خوراک د بندېدو، د چشک د بندېدو دا یو پریکټس نه دی. دا څه یوګا نه ده چې ماتما بود یا صدارت یا دا رقم گوتم بود یا دا نیپالیانو دا بوټان والا چې کوم دا یا د هندوستان والا چې کوم یوګا پریکټس و خلکو ته ورکوي نه، نو یا د سریلانکا کې یا په انډیا کې دننه بعضې داسې قومونه شته چې هغه خوراک چښاک د څو میاشتو لپاره ګس سره بند کړي، بلکې په هفته کې یو غوړپ اوبه کوي نه. نو د هغوی دا پوست وګوره، بدن یې وګوره، سترګې رډې راوتلي، دا تباه او برباد سي. نو روزه خالي د خوراکو د چښاک څخه د بندېدو یو حکم نه دی. که دا رقم حکم دی خو هغه دی ما درته وویل هندوستانیانو دا یوګا والا، دا صدارتو بوټانو بوتم ګوت والا نه، دا در موږ هغه سخته روزه نیسي نه، در عیسایان لا در موږ سخته روزه نیسي. موږ غرور د پیشلمي ښه زبردست سپراټي، ښه سیمیا، ښه دغه مستې و شیان سره او دردا زګې پرې ځان چې دی هغه فل کو که اوبه یي که کله کله لا د اذان کېږي موږ وایو ودرې اذان لا شروع دی، ختم سوی نه دی، اوبه وچښه نه. نسوار هم پسې چړاو کړو چې دلته اذان ختم شي بیا نسوار توکو وایي زموږ روزه ده. او دلته چې کله روزه ماتیږي موږ نسوار بیا چې مازې روزه ماتیږي نسوار موږ پکې واچوو یا سګریټ یا بیړۍ په خوله کې دودانو باندې. دا زموږ روزه ده. یعنی چې روزه بندوو هم پر نسوارو سګریټ باندې بند کو، او روزه چې کله خلاصوم پر نسوارو سګریټ باندې بند کو. نو دا اوس روزه ده؟ دا اوس عبادت دی؟ دا اوس تقوا ده؟ تقوا مطلب د خدای څخه بیره. یو صحابي څه چا پوښتنه وکړله چې تقوا و څه ته وایي؟ نو حضرت ورته وویل چې تقوا و دا ته وایي چې غالبا حدیث هم دی داسې نه، مفهوم یې داسې دی چې ته په ازغۍ کې روان یې، غټ کالي دي او دا په ازغۍ کې چې دی په ساویږي او ته به دا کالي څنګه راټولی ول؟ دا رقم راټول دی، سوکه سوکه به ځم، په احتیاط ځم چې زما کالي په ازغۍ کې نسي پساو نه، چیرې نسي داغ نسي پر پیدا. نو ولې تقوا هم دې ته وایي چې په دا ګناه کې ته روان یې او د هر شي څخه ځان ژغورې، ځان نفس او خپل ایمان حفاظت کوي، و دا ته وایي تقوا. نو آیا دا تقوا به موږ کې شته؟ علما ستړي سو په تبلیغیات باندې
تبلیغي حضرات و موږ ته وایي، هر څه راته وایي، لیکن قسم دی. نو دا روزه را روانه ده، شکر دی موږ دا نن پر پاکستانیانو د افغانستان خوا د وسوله یو ورځ مخکې، او د سعودي دا رقم په خارج کې چې کوم کسان دي هغوی به نن اول روزه مات کړی نه. نو ماشاءالله الله دې قبول کړي دا عبادت. نو زموږ خلک چې دي هغه روزه یو دا رقم پریکټیس کړي چې وای بس خوراک او څښاک باندې بس غیبتونه هغه ته رایله، محفلان هغه ته رایله، او سترګې دې د سترګو دید دې هم هغه ته را بېحیایي لګیا وي او فضول وخت تېروې. دا فضول وخت که ستا په ګیم کې تېرېږي یا د ګیمونه ګوري یا ویډیوګانې ګوري یا نور داسې کارونه کوي، دا ټول ستا ژوند چې دی هغه در خرابوي، دا د بدلون سبب نه جوړېږي. زموږ مشران الله دې جنت فردوس راته کې ستۍ سره ستۍ د مشرانو سره چې هر څوک وفات شوي دي الله دې جنت فردوس راته کې پسماندګان ته دې صبر ورکړي. موږ مشران چې به د موږ سره ناستل وروره موږ ته به ویل بای خولۍ پر سر کې تسبیح باید چې په لاس کې او روزه مات کوي دا د په اوبو باندې یا په خورما باندې او د روزه مات خپل دعا ووایاست یا خپل مړو ته چې دی هغه دعا وکړي. نو موږ به دا کښېنستلو ټوله پر دسترخوان باندې، اول د واره به م لاس پورته په دسترخوان باندې و پالتو موږ مجلس نه کوئ او مشران ته به مو کتل هغوی به م دعا وکړله، تسبیح سره خولۍ یا پټکۍ او شی د زنانو به م خپل کارو باندې لګیا وو، خو د روزه مات مخکې به هر شی به کمپلیټ ول پر دسترخوان باندې نه مکمل به ول او دوی به م ناستو. دا نو نه چې وروره سړی چې دی هغه دعاګانې کوي او ښځې چې دی هغه په کارو اخته دي. د ښځو هم دغسې روزه د هغه هم دغه انسانان دي، نه دغه سوچ دی، د هغه هم نبي مبارک زموږ نبي مبارک دی، د هغه هم خدای زموږ رقم خدای دی نه، بلکې د اسلام چې موږ ته بیخي زیات چاره رسولی دي هغه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنه چې د نبي مبارک کور والا او زموږ د امت مور ده. نو دا که د نبی مبارک دغه مجلسونه حدیثونه تر موږ پورې په نه ور رسولي، نو په کتابو کې به نه و محفوظه او در موږ به دا خبرې علما یا کتابونه نه ور رسولي. نو دا د ښځو ډېر غټ کردار دی په دې کې. نو روزه چې کله ماتېدله د مشران وو او زموږ مور چې د الله پاک د جنت فردوس راته کې موږ ته بیا داسې ډوډۍ او سالن شیان راواچول نه او په پلیټو کې بیا به په روزه به ماته کله د هغه بعد به مو لمونځ وکړي، بیا مې بقایا ډوډۍ به خوړله، بیا به د هغه بعد ظاهره د یو چای به ولې یا به جلیبۍ ولې یو داسې میټۍ یو شی به ولو نه، نو ډېر ښه خوند به کوي نه. اذان به چې دی هغه پخوا چې و هغه لوډسپیکران ډېر کم ولو نه، نو اذان چې دی هغه به در ماجت چې را رسېده، د ماجت اذان چې به در موږ را رسېدی نو دا مؤذن به ډېر په زوره اذان کوي نه، او دا سایرن به دا مسپل کمیټي والا چې و سایرن به بجاو کوي، هغه بیا ګرده شهر چې و په خبر زلو چې هغه د روزه ماته سوله نه. لوډسپیکران ډېر کم و. په دا رایونډ تبلیغي مرکز کې چې زه ولمه دوریم او ورلمه هلته دا په اذان باندې روزه نه ماتېدله، یو ډېر غټ دف ولو یا ډول چې ورته وایي یا دا رقم یو اواز ول، هغه بیا په زوره چې دی هغه وټکوي بجاو یې کوي او اواز به در ډېر لیرې پر ګرده رایونډ مرکز کې به اورېدل کېدی او خلکو بیا روزه ماته کله او خورما باندې به دعا وکړله نه. په اذان باندې هلته روزه نه ماتېدله. اذان د لمانځه دپاره دی نه د روزه ماتېدو دپاره. نو زموږ عادت جوړ سلو نه دا رقم. زموږ په علاقه کې دلته اوس یو وفات سوی دی نه، دی چې په دا غټه مارکوټو ګاډۍ ورته وایي مارکوټو ګاډۍ که څه چې وه پخوا چې و، نو دا چې به زموږ د کور د مخه داسې تېرېدله نو زموږ مور به ویل ولې هغه دی ملک صاحب تیر سلو بس اوس چې دی یو ساعتکۍ بعد چې دی هغه یو دقیقه بعد یو منټ بعد چې دی هغه به اوس روزه ماتېږي نه، ولې چې دی تیر سي روزه ماتېږي. د خلکو پر تلګ و راتلګ باندې چې دی هغه معلوم کړی و. بیا زموږ مور به د شیدو و د شربت جوړ کړي ولور سي پر د باندې ودرېږي، دا کشنیان خو نو نه د روزه نه، دا خلک چې تېرېږي و دا ته ګیلاس اوبه او دا خورما ورکوي. نو ډېر ښه یو روایت ولو نه دا زموږ د مشرانو غه
ډېر ښه خوند یې کوي چې سره ناستلو. اوس یو روزه هلته ماتوي، بل روزه هلته ماتوي، بل روزه هلته ماتوي نه، او سګریټو په نسوارو باندې ګزارئ. دا ځوانان چې دي په نشو اخته دي، بس دلته چې روزه مازې ماتېږي دوی دستي خرما په خوله کې واچي دستي د باندې وځي. چې پوښتنه پسې وکړي دی چېرته تللی وایي هلته به یو نسوار و د مشرانو دپاره. دا هم ښه خبره ده، د مشرانو د مخې نشي کولی او مخ ته ولاړ شي نه. بهرحال دا یو موقع ده، دا نشې او تماشې باید چې خلاص سي، ختم سي، خپل عبادتو ته زور ورکړي. نفل چې دی هغه په فرض باندې شمارېږي. او دا د ډېر د افسوس خبره ده دوستانو، ډېر د افسوس خبره ده چې زموږ په روزه مات کې، په روزه کې دا خلک چې دی پیسې راواخي و همسایه او غریبان ته نه ورکوي، وایي یا زه د دې واره عمرې لکې ځم. بایي خو هغه دې 4-5 عمرې دې وکړلې، ته بالا څه کوې؟ بالا خو سعودي عرب والا هم د سنګ تنګ دي، د پاسپورټ والا هم د څه تنګ دي. وایي یاره دا وګوره په پاسپورټ کې دومره ویزې چې دی هغه لګېدلې دي، ګه سره اوس ځای نشته کې هغه کاغذانه د پاسپورټ ختم سول، دومره عمرې دې وکړې. بس دی دا پیسې راواخه، یو کونډه و یتیم و چا ته ورکړه، یو ځوان واده کې په وکړي او دا خلک چې دی هغه به خوشحاله سي ستا په دغه خیرات باندې نه. در څو برې به ته روزې و په روزه کې هر کال چې دی و عمرې له به ځې. باید چې دا زموږ خلک بالا دا د عمرې او دا کیسه چې دی د هغه څخه هغه خلک چې ډېر زیاتې عمرې او حجونه کړي دي هغه باید چې اوس خیرات شروع کړي. باید چې خلک خیرات بالا شروع کړي. دا په روزه کې خامخا به ته اوس عمرې له رسې، دا پیسې چې دی غریب ته ورکړه، چې ځوانانو ته ورکړه، یو روزګار او کیسه او سیستم سره برابر سي. د تاسو خو د پاسپورټ والا لا تنګ دی، وایي دومره ویزې پکې لګولې دي، کاغذان لا ختم سولو نه. بس دی بایي، بس خدای بخښلی روزې، زه ګارنټي در کوم خدای بخښلی دا پیسې چې دی هغه غریبانو ته ورکړه، د دې واره عمرې له رمځه. دوستانو زه دا وایم چې روزه ده، یو بل باید چې احترام سره وکړو. په روزه کې باید چې جګړې، تماشې، کرمبوټ، چکې، ګیمونه، در پیشلمي ناسته دا باید چې ختم سي. ستا روزه دا ترا نه قبلیږي چې دلته پیشلمۍ دې هم پر نسوارو سګریټ یې او روزه ماتې هم پر نسوارو سګریټ یې. موقع ده خدای ته وګوره، تقوا سي، لکه د خدای وبېرېږه. دغه د موقع د روزه ده، هغسې دې خوله بنده ده، پرېږده دا نشې او تماشې پرېږده، خدای به پر دا باندې و تا ته ډېر ثواب درکړي. دوستانو د دې سره سم نقیب قضیې ته ورکړئ اجازت، سبا او بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. روزه مې په خیر سه، یو بل چې دی هغه خیال ساتئ او اتفاق او احتیاط سره ورکئ، برداشت وکئ، صبر وکئ، تحمل وکئ. سبا به ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. دا زما یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب کړئ، کمنټ پر ورکئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. نقیب قضیې ته ورکئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.